کابل کې د ایران سفارت هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند رد کړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پای را سره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې د ایران سفارت وایي له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه خپاره شوي معلومات بې اساسه او ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا له زور زیاتی څخه ډکې ویډیو خپرې شوي دي. خو د ایران سفارت د یادو ویډیو خپرېدل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د فتنې او دسیسې رامنځته کولو هڅه بللې ده. په کابل کې د ایران سفارت نن یکشنبه اپریل 10 په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا د زور زیاتی څخه ډکې ویډیو د یو هدف له مخې پلان شوي دي چې په خبره هدف د افغانستان او ایران د اړیکو خرابول دي. د ایران د سفارت په اعلامیه کې راغلي د افغانستان د خلکو په وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت عمومي سیاست د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام په اصولو ولاړ دی. ښکاره خبره ده هغه خبرونه او معلومات چې د افغانستان له اتباعو سره د ایران د پولیسو د تنظیم شوي ناوړه چلند ښودنه کوي بې اساسه او ناسم دي. ایرانی سفارت نه دی ویلي چې دا توطیه څوک کوي او یا د ویډیوګانې څنګه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې خپرې شوې ویډیوګانې مستنده بڼه لري او په حقیقي ډول د ایران په خاوره کې ایرانی ځواکونه پر افغان ماشومانو د جنسي تیري افغانانو ته د ښکنځلو او افغان کډوالو ته د شکنجو ورکولو په حال کې ښیي. په ټولنیزو رسنیو کې افغانانو په طالب چارواکو پسې د کنایو په بڼه لیکلي چې ایران ته یې افغان کډوالو سره د ناوړه وضعیت په اړه اعتراض کړی. خو ایرانی چارواکو ورته ویلي چې دوی د افغانانو سره ناوړه چلند نه کوي څو هغوی هیواد پرېښودو ته مجبور نشي. افغانانو د طالبانو له ګرمولو سره پر پخوانیو سیاستوالو د پنجشیر مقاومت ډلې او نور ایران پلوه لوریو په اړه هم نیوکې کړي چې ولې د ایران په ناوړه چلند ځانونه چوپ ساتلي، چې په دې شمیر کې ډاکټر عبدالله او حامد کرزی هم شریک دی. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پای را سره وي مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.